سني یم سني خو حقیقت خبره به کوو ها قاری صاحب مهرباني وکړه. نو حقیقت هغه دی چې خدای رسول موږ ته وایي چې ستاسو اصلي دشمنان چې دي یهودیان دي. موږ یهودیان پرېښي دي ولاک چې د کومې بیر نه او بس شیعګان مو راټینګ کړي دي چې هغه یوازې شیعګان دي چې د کفارو د یهودیانو سره جنګېږي. نو زما په دغه شیان باندې سر نه خلاصېږي چې ولې دا رقم دي دا کتاب چیرې جنګ کړی ده د دې په تاریخ کې چیرې جنګ کړی په تاریخ کې چې دا تبایا ورسره کوي زموږ ګرده سنیان لري نه اسلام لري نه غیرت لري رافضي اوس دلته راسي د سني په نامه باندې راسي زه دې نه پېژنم څو ځلې دې نن متعه کړې ده متعه وګوره او بیا زه دې ته حیران پاتې یم کله جهاد سړي تاسې په مذهب کې د شیعه او د روافضو په مذهب کې کله جهاد سوی تر څو چې مهدي نه راغلی له غاره نه راوتلی کله جهاد څه دروغ ولې وایي تاریخ یو خو دغه ته په خپل من انسان بیا نور ته وایي چې ته شیعه زه شیعه نه یم زه سني یم ما په سني بالا د شیم در وګرځېږه بالا د شیم در وګرځه داسې منافقین وته چې هغه خپل مذهب نه سیخ کار کولای چې اهل سنت بس نو ته خپل پر هغه آس ناس نه تا کېږي ډیر مغرور انسان یې ته الحمدلله الحمدلله د تا دغه پلارو د انا زکات نه یم ناسي اوس بدل د مخته تلاري راخې ته په کوم ځای کې په کوم وطن کې مهرباني وکړه زما وطن سکه تراس حقیقت وایي تا جن ویلي دي خدای رسول احادیث کې ویلي دي صبر دزماره صبر ما دا اوس 4-5 کاله مخکې نه څلوېښتو ملکونو کفري هیوادونو تمیمات ورکړي ده نه څلوېښتو ملکونو تمیمات الحمدلله ورکړي ده د عمر بچانو د مظلوم افغانانو په ټیک ټاک کې دا ټیک ټاک ورسره پاتې دي د تا د مور په بستر کې مو ورکړي ده افغانانو دغه نه څلوېښت ملکونو کفارو تمیمات د تاسې په ټک کې ورکړل کې په افغانستان کې ورکړل هغه طالبان هغه د ایران سره ولاړ دي ولې فتوا نه باندې جاره کوي څوک وایي دروغ ما وایي لزانه ما وایي ورور ته بس سیاست نه پیژې خپل په دین هغه خپل مصالح لري هغه خپل مصالح لري اوس سیاست کوي کله سیاست وکړي او باید سیاست وکړي چې په څه شکل کې د افغانانو ګټوي د افغانستان د مسلمانانو ګټوي په هغه شکل د سیاست وکړي نو شجان دي او باید سیاست وکړي ځکه د شاپو خوا کې څومره خلق دي هغه په وفا ورسره نه په اخلاص او صداقت ورسره نه باید کار وکړي زه خودل تل تاسو دغه باندې نه کېږم چې پلانې دغه څه پلانې هغه څه زه خودل تاسو می قران او دین راخیستلې یا الله کتاب می درته راخیستلې دی الله بنت تر اوسه په دې نه خبر دغه شیګان چې داته وسورتوي وای دي خلکو په مقابل کې ولاړ دي تر سره ته د قران په اړه باندې څه عقیده لري و دی الله بنده خو قران ما ته څه وای زما استاد دشمن څوک دی د مسلمانانو اول دشمن د تاغوند منافقین وي ځکه الله لا حول ولا قوه غلط دی وایا دا اوس امام صاحب اوس خو غواړم جواب درکړم الله جل وعلا وايي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره المنافقون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم کله چې وای دي منافقینو خبر شکلونه وګوره د تاغوند منافقین خو وای دي دا خبر او دي دا شکلونه بخون تاسو درکړي قوس وګوره وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم الله د کوپارو په مقابل کې داسې نه وایي تاسو جنی و بیریږي الله د کوپارو په مقابل کې وایي چې وی وزنی مردار کړی او د تاسو غوندي منافقینو په باره کې الله وایي فاحذرهم و بیریږي جنی بیر جنی وکړي او د مسلمانانو په منځ کې د تاسو غوندي منافقین وي د تاسو غوندي نو د مسلمانانو تاریخ بنه پیژني د اسلام تاریخ بنه پیژني قران او دین او صحابه بنه پیژني اوس بر ولاړیږي زه دلته تاسو وایم همدغه خلق ستوي له يهودو سره کمي اوس کتاب درته ښکارا کړل چې دوی د 12 امام مهدي برازي دي همدغه يهودو په شریعت باندې به عمل کوي بیا ورور ته د 1500 کله اخه خبرې کوي د زرخ کال خو اخه خبرې کوي نن راځي د نن خبرې وکړه د نن خبرې ته ستا پر کم خلق پر قران باندې عمل نه کوي وسته ماته منافق وای ګور اوس دی منافق دین بلا درو ګرځي اوس دغه په د سوریه کې اوس به د 10 لسکاله کې 50 لک او 40 لک اهل سنت والجماعت ماشومان دغه خلکو په شهادت باندې ورسول هغه تاریخ درته معلوم د پرون تاریخ کولو کومای خو نو ګور په سیاست نه پیژم لاسه په دې په سیاست کار ملرته په جن باندې دغه کوي لیکن په جن ګور هغه چې زه متعدی کوه زه تجارت کوه کسل روپۍ نه لري چټي مې دلته یو شی ورلېګل نه په سیاست نه پوهیږي
رافضیان مجوس راس دلته ماته وایي زه سني یا قاری صاحب لکه دا بندگان یو شیخ به مور لګل سی یو شی به څه شیخ وي وي نه قاری صاحب ته د منافقینو نه وډار سي نو ما ځکه مال په دې کومه کوي بیا نورم تشویق سي د مسلمانانو ته وایم ولا بالله ثم الله لکافرنا الله په ټول قران کې د مؤمنانو ته نه دی ویل سجنی و بیریږي په ټول قران کې رب العالمین جل وعلا دا نه دی ویل سجنی و بیریږي لیکن د دې منافقینو په باره کې الله په قران کې وایي فاحذرهم ځان کنټرول کړی جنی و بیریږي جنی اوس دته دی پرون تاریخ سچلوي لکه اهل سنت والجماعت په دې سوریه کې مظلوم اهل سنت والجماعت خلکو په شهادت په ماشینانو په ولا بلا پرون په عراق کې زنانه وي ویډیو نشر کړي د تاسو په انټرنیټ کې وګورئ درته په ما خبره راسي و اې رسول الله امته لمغ سره وای داسې اعمال وای کوي چې په خدای مې دي قسم چې په تاریخ کې و کافر وای داسې ظلم نه کړی لکه لمغ سره سوي کوي د عراق شي سوي رسول کوي او الته څوک دي الته مدغه د ایران ملیشي پرتی دي دا پرون تاریخ موږ په سیاست نه پوهیږو موږ چې مسلمانانو ته وایي چې امدغه مجوسیانو پرونم اهل سنت والجماعت په شهادت رسول نن سي زور باندې برسم په خدای قسم کې بریدي چې سبا ګوري د کوم ځای ته د مسلمانانو په نامه باندې ځان ورسول کوم ځای ته د مسلمانانو په نامه باندې ځان ورسول دا پرون له شرطونه تاسو وګورئ له ټرمپ سره سې کړی دي د فلسطین د بیت المقدس نو میراته خو یې په دې شرطونو کې چې ټرمپ سره کړی دي زلاسته بنګړي اچو نه دا کړی کار صاحب خدای دې موږ منافقین غولولي ټول په دغه نامه باندې دي دا داسې مزبذب منافقین نه دي دا ټول عمر غولولي په امدې باندې دي قاری صاحب د لبنان نوم یې اخیستی د هغه ځای نوم یې اخیستی د کوم ځای کې شیعګان دي صرف د هغې علاقو نوم یې ورته ویلی ده ډاکټر صاحب بابا عبدالرحمن صاحب یو ویډیو مې درولېږل دغه منافق ته یې لږ پلې کړه چې دی واوري واتساپ ته مې درولېږل یو دقیقه واخله ته دا ویډیو لږ ورته ښکاره کړه قاري صاحب محترم بیا بله ورځ مخکې ما تاسو ته ویډیو درته ښکاره کړه په دې باډه چنار کې تاسو دا راپورته کړی دغه ویډیو تاسو ښکاره کړی چې په دې باډه چنار کې وایي موږ به د رسول الله په بیرغ په حرم باندې خپل بیرغ په مکه به خپل بیرغ درته جوړندو په مکه به خپل بیرغ درته جوړندو الله اکبر دی وسم دا اراده لري وای موږ به رسول الله وطن له تاسو نه آزادو دا خدای سي نه دی ایمان نه دی اسلام ته دغه دا مخکې راغلی دغه کس نه تاسو په یاد دي دغه په یاد مسول دا ودی ما اوس په یاد سول په خدای قسم چې بیا را سره مسلمان شو بیا وای زه به دا سي نه کوم او بیا به دا امغه کس ده اوس مو پیژندل هغه قسم هغه قسم خو تاسو مې ویل کوسه منافق دغه دي دغه ستا ایمان دي دا ستا غیرت بری وکړه لوي زه به بیا داسې نه کوم زه به بیا داسې نه کوم بیا به دا اوس بیا راغلی بیا منافق سوی دغه لکه یو قسم چینایي ساعتونه نه وي په د شپې په تهجد ټیم ته د ورځې په غټیم باندې بغاري درته وایي دا امغه کسو په خدای قسم را یاد شول خان صاحب مننه قربان موسم دا امغه کسو په خدای قسم دلته د ټولو مسلمانانو په مارسه بخنه غواړم کوم په یاد نسول دي چا په یاد سول دي ټولو په مارسه قاری صاحب یاد دی راته اور قاری صاحب محترم د منافق په چلان شي کې د عمر په شان دي غیرت لري نه در پورته لګه د دغه دي زنده په